د دې په راتلو سره دهشتګردي نور هم سیوا شو او چونکې که تاسو خیال کړي جنرال فیس چې کوم دی نو هغه د دې همخیاله مو نو چې ته کله جنګ شروع کړې نو ان اف سی ورډ کېږي نه ان اف سی ورډ کېږي نه ستا د سعودي پیسې راځي نه دا زه په 100 کاله کې هم نه منم چې ګنې د عوامي نیشنل پارټۍ مطلب چې دومره قوت هم نشته چې هغه دلته 15 سیټ وګټي مطلب د پیپلز پارټۍ دومره قوت هم نشته چې دلته 10 سیټ وګټي وایي چې په ده باندې پی ایچ ډي نه کړي او دا سرکاري طور بنده ده نو که سرکاري بنده ني ودې وایي چې بنده نه ده که بنده ده نو ولې بنده ده امتحان دوران کې دې د امتحان نه وباسي دا ګوره دې ظلم ته ګوره بیا دویم دا چې دې دا سټل نه وباسي السلام علیکم د پښتون مرکه کې راځي نننې د پښتون مرکه کې چې زموږ کوم پښتون مېلمه دی نو زموږ مېلمه هم دی او زموږ کوربه هم دی دغه مېلمه دغه کوربه دغه پښتون دغه سړی یو عام سړی نه دی دغه پښتون پکړه وړه ناسته پاسته خوی دوی مجسم پښتون دی دغه پښتون کردار هم پښتون گفتار هم پښتون دغه پښتون سیاست هم پښتون جذبه هم پښتنه او احساس هم پښتون دغه پښتون د وفا یو ژوندی تصویر دی دغه پښتون د وفا یو داسې تصویر دی چې وفا پې هم ویاړ دغه پښتون که څه هم رنځور دی او پرهر دی او داسې ښکاري چې د ژوند یو ډېر دروند پیټی په اوبو دی خو دغه پښتون بیا هم په خپل مخ یو ډېره خوږه مسکا لري دغه پښتون سوچه باچاخانې او د ولي خان د سیاست عبارت د پښتنو ویاړ د پښتنو افتخار میا افتخار اوسېږي میا صاحب پروګرام کې اتلې تشکر مننه میا صاحب اول خو تاسو ته ډېره مبارکي تاسو ته نوې ذمهواري چې کوم دی نو د صوبې سپارلې شوې ده بیا ستاسو اپریشن ناروغه وې نو د صحت تپوس هم کوو او دعا هم کوو راځو به تاسو سره په دغه نوې ذمهوارۍ هم خبرې کوو چې چیلنجز څه دي نظر مو چېرته دی پارټۍ کې به څه کوئ څه ستاسو مقصدونه دي خو راځو چونکې تاسو ذمهواري د پښتونخوا د پارټۍ پر کچ حواله شوې ده نو د خپلې صوبې خبره کوو بیا صرف 4 نوي ورځې وشوې چې حکومت جوړ شوی دی کارکردګۍ ته خو تاسو روزانه ګورئ ستاسو ژوند سیاست دی دا د پښتونخوا خبره د پښتنو ده نو کارکردګي څنګه درته ښکاري بسم الله الرحمن الرحیم ټکر صاحب ډېره مهرباني خدای خوشحال لرم او رښتیا خبره ده چې زه خپل هم خواهش دی تاسو چې دا دومره زما ډېر صفت خو د دې قابل نه یم خو په هر کیف د باچا خان د کافري یو سپی نن د پښتونخوا مطلب د مشرۍ په حواله پاټۍ راته یو راباندې مهرباني کړې ده د موجوده حکومت د کارګزارۍ خبره ته سوچ کوي چې که موږ خبره کوو خلک وایي ګندۍ اختلاف لري نو ځکه دا خبره خو دا حکومت خو نننی نه دی دا خو 10 کاله مخکې مو او اوس هم دی نه 10 کاله مخکې څه کارګزاري کړې ده صحیح نو په دې لنډ تم وخت کې به د کارګزارۍ مطلب سړی څه بیان کوي خو د ټول نه غټه د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ډېرې خبرې چې ګینې دا الیکشن ریګ دی دې کې چې کوم دی نو مطلب لکه اسټبلیشمنټ ډېر ناروا کړي دي خو د دې هر څه نه باوجود هم درېیم ځل دی چې دا الیکشن دوی ګټي پی ټي آی دا الیکشن ګټي او یو ځل یې د مخکې نه زیات ګټي او بیا د هغې نه هم زیات ګټي او دې ځل یې په دومره ګڼ تعداد کې ګټلي دی چې سړی سوچ او تصور هم نشي کولی اوس د دې دومره میجارټي سره که یو حکومت خپل نه فیصله کولی شي لکه مثال به مونږ د دې ټول ناول د دې بجټ اوس د بجټ چې کوم دی نو لکه د خپل مرکز نه لکه د هغې نه مخکې نو داسې خبره نه ده ممکن ده او دا کیدی شي خو روایت داسې نه وي او ولې نه وي ځکه نه وي چې سنجیده خلک سیریس خلک چې کوم غواړي چې یاره زما صوبه دې فایده وکړي نو ته به د مرکز سره یو ناسته کوې چې ته ماله به دومره پیسې راکړې
ته به ماته په دې مد کې دا مره راکړې دا مره راکړې چې په بلیک اینډ وایټ کې تا سره څه ومني نو ته به هغه ریفلیکټ کوې په بجټ کې او هغې ته به سکیمونه ورکړې نو چې تا له مطلب لکه مرکز پیسې درکړې نه وي او ته ورسره ناست نه او هغه لا خپل بجټ پیش کړی نه دی نو چې ته پیش کوې نو ته په هوا کې پیش کوې دا خو ټول مطلب تصوراتي بجټ دی لکه دا یو فیکټ دی کې مطلب چې یو شی نشته لکه که دی هر شی بیخی دی نو دی به دا انشور کوي چې دله څوک ورکوي که نه نو چې ورکړي خو ټیک ته وکړي نو بس هسې هوا شوه نو د ټول نه خو غټ قدم دا دی چې په دغه کې په پارلماني سیسټم کې د ټول نه اهم شی چې کوم دی بجټ دې کې ترقیاتي کارونه دي دې کې مطلب چې تنخواګانې دي دې کې ستا د مستقبل پالیسي ده نو چې کله ستا دومره مهم مطلب چې ډاکومنټ هغه چې کوم دی نو هغه په هوا ولاړ وي نو ته به د دې خلکو دا څه تمه کوې چې دوی کارګزاري وسي او دویمه خبره دا ده چې زه خدای شته زه په دې خیال د چا مخالفت نه کوم چې ګینې دا پلانکي پارټي او دا ډیګري پارټي ده دا خو چې د صوبې لپاره کوم خلک په تاوان کې نو دا خلک چې کوم دی نو دا مطلب چې یو قسم ترکامي دشمنان دي ناروا کوي د دوی پالیسي چې کوم دی چرم عوامي نه ده پاتې شوي دوی تقریرونه کوي سوشل میډیا استعمالوي دوی بلف چالونه کوي دوی د خلکو په نفسیاتو په دې پوهېږي چې دروغ وایه او هر رنګه وایه او مطلب صرف هوا کې غشوله او عملي کار مه کوه خلک خوشحال نو د سنجیده خلکو دپاره مطلب چې دا شی ډېر تکلیف دی نو زه خو دومره به ویم چې تر دې وخته پورې د دوی کارګزاري دا مایوس کن صحیح مایوس کن حقیقت دا دی یاسې تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې دا 94 ورځې نه دا 11 کال دی حکومت ته کارکردګي دغه ده په بي آر ټي هم خلک نیوکې کوي صحت کارت باندې هم بیلین سونامیټري بیا که امنیت ته راځو لکي مروت او ډي ای خان او باجوړ او مومند او امن او امان چې کوم دی نو دغه دی انتظامي زموږ چې کوم د دوی ریټ اف ګورنمنټ دی نو هغه ډوډۍ په 1500 شلو سو کې مني نه خو حکومت ډېر سموث سیلینګ کوي زمونږ نور سیاسي ګوندونه ستاسو کردار چېرته دی د دوی خلاف لکه دا خو ولس ته ټول زور دی دوی ډېر سموث سیلینګ کوي د دې ټول هر څه باوجود چې ډېر کمزورۍ دي کوي بالکل داسې ده چې دا کوم پوینټس تا یاد کړه نو دا خو ما غوښتل چې زه مختصر ووایم که نه تفصیلات خو دا بالکل امن و امان مسله چې تاسو یادوئ نو د دې خو خپله پالیسي د دهشتګردو ته تقویت ورکول دي دهشتګردي ختمول نه او که ستاسو یاد شي نو کله چې دهشتګردو مذاکرات کول نو هغوی وایي چې زموږ مذاکراتي نمایندګي به عمران خان کوي نو د دې خبرې مطلب تاسو په خپله اندازه لګولی شئ د دې په راتلو سره دهشتګردي نور هم سیوا شوه او چونکې که تاسو خیال کړي جنرال فیس چې کوم دی نو هغه د دوی همخیاله مو او د عمران او د هغه داسې دا جوړه ډېره مشهوره شوې وه نو زموږ دا اوسنۍ دهشتګردي چې کوم دی دا جنرال فیس چې هغه 40 زره کسان دې خوا مطلب په یو جعلي معاهده کې راوسته دا د هغې نه مطلب دی چې بنیاد جوړ شو دی ریارګنایز شو دا ډېر مطلب چې د دې وطن دپاره مطلب او خاص کر زموږ د منطقې لپاره ډېر لوی ظلم شوی ډېر زیاتې شوی دی هغه معاهدې چا تپوس هم ونه کړو هغې خلکو ته چا څه هم نه وي هغه 40 زره کسان دي هغې هم تپوس ونه شو بیا د هغې نه پس ته موږ دا خبره کوله چې که چېرته داسې یو خبره کېږي نو دا پارلیمنټ څه دپاره دی پکار دی چې د پارلیمنټ په ذریعه باندې داسې معاهده وشي پارلیمنټ کې ډسکشن وشي نو دا ولې داسې نه کېږي او بیا زموږ د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره موږ سره متفقه مطلب چې مطلب ایجنډا شته نیشنل اکشن پلان 20 نکاتي ایجنډا ده په هغې عمل ولې نه کېږي لکه داسې څه رکاوټ دی نو په دې بنیاد باندې زموږ د موجوده حکومت پکار چې د خپلې پالیسۍ تعین واضحه کړي دا داسې نشي کېدی چې مطلب کار به روان وي دهشتګردي داسې حد ته ورسېده چې زه پرون هم ما مطلب په دې باندې بیان ورکړی خو افسوس دی چې هغه نه راځي ما دلته یو عوامي خلکو سره رابطه وکړه او ما له خاص کر هغه قبایلي ملګري راغلل چې د وزیرستان سره چې کوم دی نو د مومند جلسه بیا چې کوم دی د کرک مومند جلسه کې خو که تاسو زه تش یو بس که دا واقع زه بیانوم ډېر لرې ځي ځکه چې ستا انټرویو مطلب چې ډېر سوالونه لري خو د دهشتګردۍ په حواله اوس چې کوم دی نو د مومند جلسه کې
په دومره منظمه طریقه هغوی به تخوري کوي ته سوچ نشي کولی باقاعده هغوی موجود دي دهشتګرد او د مومن د جنسه کوم سړی چې په کراچۍ کې کاروبار کوي که نوښار کې کوي که پېښور کې کوي که مردان چارسده کې کوي که د دنیا هر ګوټ کې کوي ایون دوبۍ کې د دې دهشتګردو نیټورک هغوی ته باقاعده ځان رسوي او د هغه نه خپله ماهانه بتا اخلي او دوی وله ورکوي استادان وله ورکوي دلته زموږ د دنیا استادان هغه په دې نیټورک کې شامل دي لکه د سرمایه‌دار داسې چا سره پیسې بل نو سړی سوچ کوي چې دهشتګردۍ د خاتمې په حواله موږ وایي چې دا به ختمېږي خو نور هم منظمه شوه او دغه رنګ د وزیرستان دننه خو یې مطلب یو قسم ته خپل کنټرول حاصل کړو او دې خوا راغلي کرک چې کرک یا بله شپه په میدان ولاړو او خلکو ګاډي څارول پیسې ته اخیستې او په ګنټو ولاړو سړی سوچ کوي چې حکومت څه شو مطلب هغه زموږ د سکیورټي ایجنسۍ څه شوې او سره د دې چې موږ ته خبر راشي چې دې کې مطلب د سکیورټي ایجنسو خلک چې کوم دی شهیدان شو مطلب پولیس چې کوم دی شهید شو دلته فوج والا شهید شو اف سی نیوي نو دا د چا اګینسټ شهید لکه شهیدان شوي خو په سړک ولاړ دي د خلکو نار ساخلي نو د دې په لحاظ خو دا ټوټلي مطلب چې دهشتګردي ری ارګنایز شوه او هغه زموږ نه یو نوې تقاضا کوي او هغه د دې د وس کار نه دی دا فکري طور چې کوم دی نو د دې خلکو دا سوچ نشته چې ګینه امن دی راوړي دوی د اوټ په لالچ کې بس پاپولر نارې وهي او بل څه د دې نشته نو زه خو رښتیا خبره ده چې تاسو څومره نقطې د دې په حواله باندې بیان کړي بي آر ټي تاسو وایي بي آر ټي خو په خپله چې کوم دی نو هغه د مطلب چې د کرپشن یو نمونه اوس دنیا چې وایي عدالته پورې کیس لاړو سړی سوچ کوي چې عدالتونه دومره اکټیو دي نو دا د بي آر ټي دا کیس چې په عدالت کې دا ولې ایسار ته په نورو خبرو باندې مطلب د دنیا څه کې بیا چې کوم دی نو زمونږ مطلب چې نور لکه ویلیم ټري دا کیس هم په عدالت کې دی دا ولې مطلب چې سر دوباره کېږي نه او دا عدالت کې مطلب په دې باندې پیشرفت ولې نه کېږي داسې ډېرې خبرې مطلب چې په دې کې مطلب چې شته دي خو زه چونکې که زه داسې خبرې کوم زه تاسو ته زما خواهش دا دی چې زه تاسو داسې خبرې وکړم چې د دې نه خلکو ته څه فایده ورسي او د خلکو ذهني طور مطلب دی چې لږ مطلب لږ سکون ورته میلاو شي خلک ډېر ډسټرب شوي دي پاتې شو دا خبره چې زموږ څه رول دی مونږ خو په پارلیمنټ کې وو د پارلیمنټ رول به هم ادا کوو پارلیمنټ کې تقریبا مونږ د نیش برابر یو مطلب پارلماني قوت دی په یو خاص منصوبه د هغې خلکو نه اخیستی دی چې څوک د دې خاورې خبره کوي یوازې مونږ نه بلکې ډېر داسې خلک قام پرسته خلک په مذهب مین خلک چې دلته د یو زور یو اواز هغه ټول دی دباو کړي دي ختم کړي دي او دا دی چې کومه لار ورکړې ده مونږ چې وایو چې داندي شوې ده د داندۍ غټ بنیاد دا دی چې دلته پروینشل اټاک ان اف سی ورډ 18 ترمیم دا په دې شکل کې روکاوېدی شي چې دلته داسې حکومت چې مرکز سره په جنګ ځکه چې د ان اف سی ورډ او د 18 ترمیم دا نیغ په نیغه مرکز سره د صوبې حقوق دي چې هغه به مطلب په یو رضاکارانه انداز کې ترلاسه کوي نو چې ته کله جنګ شروع کړې نو ان اف سی ورډ کېږي نه چې ان اف سی ورډ کېږي نه ستا د صوبې پیسې راځي نه نو دلته هغه قوتونه چې ان اف سی ورډ یې خوښ نه دی او هغه صوبو ته خپل اختیار ورکول نه غواړي او هغه دا پیسه ورکول نه غواړي د دې جنګ په بنیاد باندې دا ایثار دی نو یې په ډېر خوشحال دا جنګ چې کوم دی نو دا د منصوبې تحت دی دا دلته چې د مرکز او د صوبې ترمنځ کوم مطلب دا جګړه روانه ده دا حقیقي جګړه نه ده دا مصنوعي جګړه ده او دا د صوبې په قیمت کې دی دا په پروینشل اټانومي په قیمت کې دی لہذا موږ غونډې خلک بار د دې نشاندهي کولی شو موږ چونکې د پارلیمنټ نه بهر یو خو داسې نه ده چې ګینې موږ اواز نه لرو موږ قوت نه لرو موږ د مطلب د انټرویو په ذریعه باندې د جلسې په ذریعه باندې مطلب دی چې د احتجاج په ذریعه باندې موږ مطلب چې دا ټول کار مطلب په خپل حساب باندې کوو خو چې کوم دلته قوتونه دي او هغه طاقت د پارلیمنټ چاله ورکوي نو هغه چاله ورکړی دی چې هغوی په خوشحال دي او د قوم یو مسله هم حل کېږي نه او بس صرف
لکه چې څنګه په پښتو کې خلک وایي چې ماشوم مطلب دا کېږي نو مور ورته الله وایي نو دی تش الله دپاره وي چې کو وده کړي مونږ کوشش کوو چې دی راوي خو هغه څه چې فرض که اسټبلیشمنټ مونږ سره دلته ګیم هم کوي چې پښتنو کې دومره زوري چې د پښتنو خلکو له قوت ورکړي دا په نورو ځایونو کې هم اسټبلیشمنټ ګیم کوي خو هغه دومره نه کامیابېږي د تپوس خلک وي د تپوس خلک وي اواز کوي دلته چې کوم دی نو اسټبلیشمنټ مطلب داسې د پی ټي آی په حواله دومره کامیاب دی چې په درېیم ځل یې راوسته او حقیقي قوتونه یې په شا کړل او دوی مخې ته راوسته نو دې کې شک نشته چې مونږ دا نه وایو چې د پی ټي آی په عوامو کې خلک نشته مونږ سیاست کوو مونږ مطلب چې داسې سترګې نشو پټولی خلک ورسره شته او یو ټایم کې ورسره نو اسټبلیشمنټ ولا لاس ورکړو اسټبلیشمنټ ولا حیثیت جوړ کړو او بیا د اسټبلیشمنټ دی اګینسټ شو او د دې یو ناره جوړه شو خلک ورسره په دې پبلک کې شته خو دومره نشته چې دا سامری ولا تعداد ورکړی دا زه په سل کاله کې نه منم چې ګنې د عوامي نیشنل پارټۍ مطلب چې دومره قوت هم نشته چې هغه دلته 15 سیټ وګټي مطلب د پیپلز پارټۍ دومره قوت هم نشته چې دلته 10 سیټ وګټي یا مطلب د مسلم لیگ دومره قوت هم نشته چې دلته 10 سیټ وګټي د جماعت اسلامي قوت بالکل ختم شو هغه مطلب څه ګټلی نشي یا د جمعیت الاسلام اړو دلته څه قوت نشته چې ګنې هغه سیټ وګټي دا ټول مصنوعي مطلب دی چې دلته د اکثریت ورکړی دی او مونږ مطلب بالکل سیاست کوو د پارلیمنت دننه هم کوو د پارلیمنت نه بهر هم کوو اواز به پوره کوو د مطلب اتلسم ترمیم او د ان اف سی وارډ د پروینشل اټارني په خپل وسایلو خپل اختیار دا زموږ د سیاست بنیاد دی که هر حکومت راځي او هغه د دې اګینسټ خبره کوي خو دې کې چې د په سر کې جګه ولي چې دا مرکز او صوبه دواړه یو ځای ولي نشي عوامي نیشنل پارټي کم سے کم دې ته لار هم نیسي دې ته مخ هم نیسي او د اګینسټ میدان کې ولاړ صحیح یا څه تاسو خبرو وکړه چې داس خبرې نه کوم قیمتي خبرې تاسو وګورو خلک دې ګټه یا تنقید طرف ته ډېر نه راغلو خو څوک تاسو سیاست سره تړلي او خبره د وزیر اعلی د گورنر صاحب دا تاسو په دوه خبرو په گورنر صاحب هم پرون وی چیرې زموږ وزیر اعلی صاحب ګنداپور صاحب دې بته ورته نو بیا وی میډیا درالو سو ډېر عجیبه لهجه وا نو آیا زموږ په سیاست کې تاسو نه میګل تاسو چې د سیاست پرې خو ده چې خلک بیا د پنجاب خلک دې خوا کې ورونه چې دا څنګه وزیر اعلی دا څه چې موږ خو ګوره یو خو لکه داسې خبره کوم چې ما سره ثبوت نیوز کوم دا ما سره نه ښایي بل وزیر اعلی گورنر دې کې شک نشته چې گورنر سنجیده سړی دی په نسبت وزیر اعلی خو دواړه چې کوم دی ډېر زمار پوسټونه د دې ترمنځ جنګ دا د دې صوبې په تاوان اوس که مثلا دی یو وایي زخم یا بل وایي زخم زمونږ وایو چې مونږ ته دا ضرورت نشته چې دې کې څوک ښه دی مونږ ته دا ضرورت دی چې په صوبه څوک مین دی مونږ ته دا ضرورت دی چې صوبې حقوق مطلب ماله څوک وړی شي او د مرکز نه څوک وړي زما داسې خیال دی چې که دا وزیر اعلی د گورنر صاحب سره یو قسم ته په انډرسټینډینګ کار کوي نو گورنر چې کوم دی هغه د مرکز اصل نماینده او په دې وخت کې گورنر چې کوم دی د مرکز دننه چې کوم حکومتونه دي هغې سره انډرسټینډینګ یو دی نو د هغې زیاته فایده چې کوم دی نو وزیر اعلی ته رسي او دا فایده چې کوم دی دې صوبې ته به رسي کني نو وزیر اعلی صاحب بجټ مخکې پیش کړو او ملاقاتونه یې رسټو صحیح نو چې تا رسټو ملاقات کوو نو مخکې به دې هر څه ټیک کړي نو او بیا تا خلکو سره ملاقات کوي چې چا سره حکومت نیغ په نیغه لاس کې اتوي سره نه کوو د هغې خلکو سره کوي چې د هغې مطلب لکه لاسونه بل ځای کې دي نو دا مطلب چې د جمهوري قوتونو سره مطلب جمهوري قوتونه مضبوطول غواړي نو زه به دومره ووایم چې گورنر صاحب مطلب خبره کوي نو په کار دی چې په داسې بنیادو کې چې د تلخي سیوا نشي کمه شي وزیر اعلی صاحب چې خبره کوي هغه داسې خبرو کې چې د تلخي کمه شي او کرکټر خو کرکټر کردار دی چې کله داسې ځای ته سړی ورسي که هغه کې کمی وي نو به ختموي کرکټر به شو کوي که چېرته د چا کرکټر د دې قابل نه چې په دومره لوی پوسټ سړی کېږي نو هغه خو بیا ټوټلي ناکامي ده نو مونږ داسې نه وایو چې ګینې څوک څنګه دی او څنګه نه دی هر سړی مطلب چې د هر سړي مطلب چې په خپل گفتار شي
د مطلوب خیاواز کله ثابت کېږي د هر سړي هغه ښکاره په خپل گفتار شي رحمان بابا وایي نو په دې بنیاد مونږ وایو چې که زه دومره ووایم چې عوامي نشر پارټۍ په حیثیت چونکې موږ د دې صوبې حقوقو ته زیات اهمیت ورکوو او د دې وسایلو ته او پروینشل اټارمي ته او امن او امان ته نو موږ به د دې دواړو مطلب شخصیتونه چې اوس دې وخت کې ناست دي سبا به بلي بله ورځ به بلي موږ دا توقع لرو چې دوی به د دې صوبې ستونزې په نظر کې ساتي د دې صوبې تکلیف به په نظر کې ساتي زموږ د خلکو د بدې ورځې به نظر کې ساتي دی به چې کوم دی پوینټ سکورینګ نه کوي دی به چې کوم دی د دې صوبې لپاره یو بل برداشت کوي او د مرکز نه به د دې صوبې لپاره خپل حق روړي دا چې کوم دی نو ډېره مطلب چې مناسب خبره ده یا چې تاسو د ابدارو سیاست کوئ د روایاتو سیاست کوئ نظریاتي سیاست کوئ دروند سیاست کوئ بل خوا د بیانیو سیاست دی د الزامونو سیاست دی د دروغګویۍ سیاست دی د کردارکشۍ سیاست دی د کنځلو سیاست دی او ولس هغې طرف ته زیات مایل دی نو چیلنجز خو تاسو ته ډېر زیات دي نو دغه به خپله لار پرېږدی که دا به څه کوې ولس پوره کول دي داسې ده چې ښه دي او بد بد جی اوس که داسې یو وخت راشي چې خلک بد خوښوي د دې دا مطلب نه چې ته به ښه پرېږدې ټیک په دې معاشره کې د ښو قوتونو نمایندګان پکار دي صحیح که چېرته دا ښه خلک هم صرف د دې په خاطر مطلب بد شروع کړي چې زه دې پاپولر شم نو د دې مطلب خدای چې نیکي ختمه شوه مطلب چې د دې لکه زموږ خدای ایمان دی چې مطلب نیکي به ګټي حق به ګټي نو دا تکلیف دی لار ضرور ده دې کې مشکل ضرور دی خو زما خپل دا خیال دی چې که چا د غلطه لار خپله کړې سبا به دی په دې باندې ستوماني تاریخ به دا ثابتوي چې دې خلکو چې څه کړي دي معاشره یې تباه کړ د ځوانانو اخلاق یې تباه کړ او دلته چې کوم دی نو مشکلات سیوا کړ او هغې خلکو دې وطن ته ګټه ورکړه چې څوک چې پاک سیاست کوي داغدارو سیاست کوي دې سره د خلکو تربیت ورکېږي او ښه خلک او داغدارو خلک سنجیده خلک دی به فتح مومي او دا وقتي فتح خو ته وایي چې دایمي وي دا وقتي طور خو کله مطلب چې سړی یو شان شي او کله بل شان لکه په کای چې ښه خلک د دې خبرې نه متاثره نه شي چې دا ګوره دا نور خلک خو هر څه دي داسې په بره روان دي او موږ ته ډېر خلک وایي چې میاسې تاسو داسې ښې خبرې کوئ او د نیکۍ خبرې کوئ او هغه هر څه کوي نو ځکه هغې خلک خوښوي نو وایي دا خو د دې دا مطلب نه شو چې ګینې هغې بده خبره کوي نو دا ښه شوه ښه نه شوه دا ټوله معاشره خرابه شوه اوس د دې معاشرې د ټیک کېدو کار د چا دی لکه دا خو د خدای فرمان دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې تا باندې به زه هغه رنګ مشران مقرر وم چې څنګه ستا کردار نو دا اوس چې کوم زموږ په معاشره کې دا بګاړ پیدا شوی دا زموږ د اجتماعي فیلور دی دا زموږ د ټولو شریک مطلب چې ناکامي ده چې معاشره دومره خراب ځي ته لاړه چې خراب خلک مخکې ځي او نیکان خلک په شا ځي دا معاشره هغه ځي ته بوتله غواړي چې دا د نیکۍ خلک مخکې کړي او د بدۍ قوتونه په شا کړي دا زموږ ډیوټي ده دا به موږ کوو دا زموږ د عوامو تحقیق دی چې تاسو په ښو بدو کې فرق وکړئ او که تاسو فرق نه کوئ نو ورځ تر ورځه حالات خرابېږي او نور به هم خراب شي بیا به تاسو ټیک کول غواړئ خو دا به نه ټیک کېږي بلکل میاسې زموږ دعاګانې ستاسو سره دي او ستاسو خبره رښتیا هم ده حقه هم ده او باید چې ولس وکړي میاسې راځو د مرکزي کچې سیاست پله عمران خان سایفر کیس کې هغوی بری شو توشخانه کیس الزامونه ډېر لوی دي خو عدالت لخوا داسې ښکاري چې ډېر مسلسل ریلیف هغوی ته میلاویږي نو آیا د دوی چې دا کومه بیانیه ده چې عمران خان سره زیاتی کېږي نو دغه ټیک ده که د کیسونه کمزوري دي که څه لوبه روانه ده یا څوک د ده اوس هم ملاتړ کوي پاکستان خو تاریخ ډېر عجیبه دی نظریه ضرورت تحت چې کوم دی دې کې هر څه روا دي او خاص کر د عدالت په ذریعه باندې دا لومبی ځل دی چې د اسټبلیشمنټ او د عدالت ترمنځ خبرو کې چې کوم دی نو نیغ په نیغه چې کوم دی چپکلش او ټسل ښکاري دا نور خلک چې کوم دی دا پکې مطلب دی لکه دا یو قسم ته داسې دي چې دا د دې وخت ضرورت دی چې پکې استعمالېږي
مطلب چې دا په داسې شکل کې وي جی که د یو طرف نه دی او که د بل طرف نه دی ٹھیک او حقیقي پلیئرز چې کوم دی نو هغه دې وخت جوډیشري ده او مطلب چې تاسو ورته اسټیبلیشمنټ وایي ارمي وایي ٹھیک د هغې ترمنځ مطلب چې یو مشکل راپېښ دی او هغه مطلب اوس سپټ نه ډېر ښکاره دی دا د ملک دپاره فایده نه کوي صحیح دا ډېر دا یو داسې طرف ته موږ روان یو چې د دې مشکل حل به مطلب د پاکستان په غټه تباهۍ باندې ختمېږي ٹھیک دا داسې مشکل دی تر دې وخته پورې خو دا چې یو ځای نو هغه جمهوریت ته نقصان جی چې یو ځای نو مطلب چې دی لکه یو قسم ته لکه جمهوري قوتونه به والخوړه او دلته به چې کوم دی مارشلایي قوتونه دا خلک به مطلب مخکې ته راتلل ځکه چې مارشلا به راله عدالت به وله چې کوم دی نګرېټ سټیټ ډوله کړو هغه به وله لیګل کړ اوس د دې په ملګرتیا کې چې دا بېلتون راځي که دا د انصاف په بنیاد وي ډېره وښه وه خو چې کله د مفاداتو په بنیاد چې دا ډېره خطرناکه شي نو دا د دې وخت کې د دوه ادارو ټسل دا د ملک چې کوم دی نو دپاره ډېر تاواني دی صحیح مونږ عوامي نشر پارټي ډېر په کلکه چې کوم دی د آئین مطلب خبره کوو او مونږ وایو چې د آئین سل په سل پاسداري پکار ده صحیح د آئین سوپرمیسي قبلول غواړي پارلیمنټ مطلب سوپرمیسي قبلول غواړي او د آئین تحت چې څومره ادارې دي څومره جی دا ټولې ادارې د آئین تحت کار کوي دا د خپلې مرضۍ نه بلکې د آئین چې په ده کې پابندۍ دي د آئین په دایره کې د خپل اختیار دی د اسټبلیشمنټ خپل اختیار دی د عدالت خپل اختیار دی مطلب د هر چا د مختلف اختیارات دي چې دا د دې دننه استعمالوي د عمل به فایده کوي صحیح د عمل به چې کوم دی نو مخکې ځي کني دا نقصان چې کوم دی چې اوس خلک وایي چې لکه کیسونه مطلب په یو طرف ختمېږي تاسو د عمران خان ذکر وکړو جی نو ممکن ده چې عمران ته څوک یا ریلیف ورکوي یا نه ورکوي خو د ډېرو خلکو ضرورت دی چې ریلیف ورکړي او هغه خلک پرې خفه کړي چې چا سره دې ټسل دی او ډېر خلک چې کوم دی نو مطلب دا موجوده حکومت دا به یا خوښ یا به خوښ نه خو دا د دې لپاره سپورټ کوي چې هغه چې کوم دی نو هغه قوتونه خفه کړي چې کوم مطلب د دې مخالف دی نو دا اوس داسې شکل ته لاړ چې سیاسي پارټۍ ترمنځ د یو بل اګینسټ ودرېږي خو اوس ادارې ترمنځ ودرېدې نو دا ډېر خطرناک شکل اختیاروي زموږ خپل د عوامي نشر پارټۍ موقف دی ملک به هله چلېږي چې آزاد خارجه پالیسي زموږ داخله پالیسي آزاد دی زموږ د عوامو په مفاد کې پالیسي او د آئین د دایرې دننه هره اداره دې خپل کار کوي پاتې شو دا موجوده ده یو خبره دوه دا خو ډېر کامن سنس خبره ده چې کله دی نواز شریف ګیرور غوسته نو په څه کېږي مطلب چې لکه د زوینه ترخانه ده مطلب لکه یو کیس نه خو چې د دې زړه نو د هغه وزیر اعظم هم لاړه هغه د دې وطن نه هم لاړه صدارت هم چې د پارټۍ لاړ ارسنال دا د سترګو ولیدل نو که نن یو سړی وي چې د عمران نه د هر څه ځي نو د دې نه د عمران په موجودګۍ کې دا هر څه د هغه نه تلي وکړه نو دا مطلب چې دا خبره په پاکستان کې سیاسي قوتونه د یو بل خلاف استعمال شوي او زه به دې کې په دې دا خبره ستاسو ختمه کړم چې دلته یو ټایم کې چې کوم دی په پاکستان کې یا به پیپلز پارټۍ حکومت ګټلو یا مسلم لیګ یو ټایم داسې راغلو څلور پنځه حکومتونه داسې پېښ دلته اسټبلیشمنټ دا یو سوچ وکړو چې دا خو عجیبه خبره ده چې موږ وایو چې پیپل ښه نه دی نو مسلم لیګ مخې ته راشي چې مسلم لیګ ښه نه نو پیپل راشي دا څنګه هم د دې نو دلته پیپل او مسلم لیګ یو سوچ وکړو چې دوی مو یو بل سره جنګوي کله زه ښه شم کله ښه شي راشه میثاقي جمهوریت نو هغوی دواړو میثاقي جمهوریت نو چې میثاقي جمهوریت شو نو د هغې اګینسټ اسټبلیشمنټ کېناستو چې اوس خو دا دواړه زما د کار نه دي دوی خو خپلو کې یو ښکار یو راولم نو ماته یو دي نو ښه دا ده چې درېمګړی پکې راپاسي نو زمونږ عمران صاحب چې کوم دی الریډي فیلډ کې موجود و هغه به یو سیټ ګټلو د میاوالی هغه یې چې کوم دی نو دې ته مخامخ کړو او د اسټبلیشمنټ دومره برکت و چې هغه دوه غټو پارټو بیایل او دی چې کوم دی نو وزیر اعظم شو دا د ګناهګارو سترګو ولیدو د خلکو ټولو لیدلي دي
نو زمونږ اسټابلیشمنټ چې کوم دی په کار دی چې په سیاست کې مطلب چې مداخلت نه کوي د هغې ځان ته یو اداره ده د هغې ځان ته چې کوم دی یو حیثیت دی د هغې خپله ذمهواري ده او خپله ډیوټي ده نو که فرض که دا هر شی په خپل خپل ځای ودرېدو نو پاکستان د ډېر مشکل نه تېرېږي دا مشکل به ختم شي کني نو دې مشکل کې به ورځ تر ورځه اضافه کېږي او په دې موجوده وخت کې چې تاسو کوم سوال کړی زه پرې ډېر څه ویلی شم او ډېر څه پې کېدی شي خو د چا خبره زما که څه چې مطلب یې لکه که دې کې یو دی یا بل دی زما خو د وطن سره کار دی او زما د خپلې خاورې سره کار دی د خپل قوم سره مې کار دی چې که د کومې جګړې فایده زما قوم ته نه رسي نو مطلب چې زه بیا په داسې شیز باندې مطلب دا خو زه وخت ضایع کوم چې په دې باندې خبرې راځم میا صاحب د مولانا صاحب طرف ته هغوی لګیا دي ګرمې جلسې کې 2 کاله مخکې بالکل متضاد سمت کې چې 2 کاله مخکې کوم د هغوی سټینډ و هغه وخت کې ورسره تاسو ملګرتیا وه یا خبره غوښتنه مې یو وه اوس تاسو لارې ډېرې دي یو ځای دي که وړاندې څه امکان شته په سیاست کې داسې الفاظ پکار دي چې هغه ستا مسله هم حل کړي ستا سره اختلاف دی هم ظاهره شي خو ډېر ښایستګۍ سره ډېر په سیاسي الفاظو باندې چې که سبا ته یو بل موقف مطلب ستا مخې ته راځي نو چې څوک در باندې بد نه وایي دا نه وایي نو کار خو احتیاط د الفاظو ډېر لویه معنی او الفاظ ډېر لوی وزن لري او نه دی پکار چې څوک د چا خلاف مطلب داسې خبرې جړې خفه کړي پاتې شوه دا خبره چې تاسو د مولانا صاحب خبره وکړه ګوره زه عوامي نشر پارټي زما پارټي ده زه د باچا خان پیروکار یم مونږ په دې کې ازاد یو چې موږ سره پالیسي خپله مونږ په دې کې ازاد یو چا سره اتحاد کړو مونږ په دې کې ازاد یو چې نن مطلب څه خبره کړو سبا څه نو چې زه ځان له دا ازادي غواړم نو دا د بلې پارټۍ ازادي به هم زه تسلیم که فرض که نن یو پارټي یو خبره کوي د هغه خپله اداره ده د هغه خپل مطلب چې موقف دی ما ته نه ښایي چې زه دې بلا وجه د چا په پارټۍ په پالیسۍ باندې مطلب دی چې تنقید وکړم هر سړی په خپله پارټۍ په پالیسۍ کې آزاد دی زه خپله پارټۍ په پالیسۍ کې آزاد یم که کومه پالیسي د وطن په تاوان ده پکار چې زه د هغې نشاندهي وکړم زه هغه پوینټ اوټ کړم او زه د خپل پلیټفارم نه چې کوم دی د هغې داسې عمل وکړم چې د هغې مطلب هغه تاوان زه مطلب کم کړم یا مطلب چې ختم کړم نو نن مطلب که مولانا صاحب دی نو هغه ته هم مطلب چې خامخا لکه تکلیف خو دی چې هغه وایي چې په دې کې الیکشن وشو دا په کومه طریقه وشو او دا د پاکستان واحد الیکشن دی چې 100% ټولې پارټۍ چې داندې شوې چې چا ګټلې دی هم وایي داندې شوی چې چا حکومت جوړ دی هم وایي داندې شوی چې چا بېغې هم وایي داندې شوی نو دې وخت کې خو چې څوک څه خبر هم کوي نو چې تا ته تکلیف رسېدلی ستا یو جایز حق خلکو دې تسلیم کړی چې هر څوک خبره کوي نو د هغه د زړه نه تو راشي او هغه د تو خبرې کوي نو دغه عوامي نشر پارټۍ مونږ په خپل وخت باندې مطلب چې ډېر تیزې خبرې مو کېده تو خبرې مو کېده ځکه چې ډېر تکلیف یې راکړی دی او زمونږ ته نو دې وخت کې زه خپل سوچ کوم چې په مینیمم ایجنډا باندې کم سے کم ایجنډا باندې لکه ټولو سیاسي پارټیو له پکار دي چې په دې ملک کې د مطلب د جمهوریت مطلب چې د محسوس کولو لپاره او د جمهوریت د مضبوطولو لپاره ټولې سیاسي پارټۍ چې یو کم سے کم پروګرام باندې مطلب چې کینی او دا یو سوچ وکړي چې دا خو یو وخت یو موقع ده اخر به موږ ترکبې د یو بل ګیروان شلو او موږ به چې دا اسټابلیشمنټ موږ سره ناجایزه وکړو او کله به یو سره ښه کوي بل سره به ناجایزه کوي کله به بل سره ښه کوي بل سره به ناجایزه کوي موږ ټولې سیاسي پارټۍ دا سوچ ولې نه کوو چې که موږ په خپلو کې بیلو او که ګټو خو د درېمګړي موږ کې دا کار نشته دی چې دی وایي ښه دی او که بد دی دا دی زموږ په خوا کې د هندوستان الیکشن وشو بیا زما په خیال چې 18 که خو شاسو د دې د پاسه څه الیکشن دی چې دا کېدونکی دی تاسو کتل پرون بل اندازتن چې کوم خلکو یې مودي به 400 نمبر وټونه سروې کېده الیکشن ریزلټ رالو نن چې کوم دی نو هغه ټارګېټ نه دی وایي چې د کوم په وخت خو دا څوک نه وایي چې ما سره داسې داندې شوې ده یا داسې داندې شوې ده یو ورځې دپاره مارشله رانه ده او د اور تقدس پکې دومره سیوا دی چې هر چا وګټله خلک د یو بل سره د اعتراضاتو د یو بل ګټه تسلیموي کاش چې
مونږ پاکستان چې د هندوستان سره په ډېرو خبرو کې سیالي کوو که په دې جمهوریت کې مو سره سیالي وکړه او داسې دا جمهوریت مونږ مکمل چې کوم دی نو آزاد کو او چې کومې پارټۍ څوک هم چاله موټ ورکوي پکای چې مونږ د هغه حق تسلیم کو او مطلب دغه رنګ د عمل روان کو او اسټابلیشمنټ فوج دا چې کوم دی نو د سیاست نظام اړخ ته کړي نو هم به د دې ملک عزت سیوا شي هم به د دې خپل عزت سیوا شي او هم به چې کوم دی د دې وطن دننه دا چې کوم دلته دهشتګردي ده کوم مشکلات دي کوم بېروزګاري ده کومه ګراني ده په جمهوري طریقه باندې به په دې باندې کنټرول رسوي. صحیح زبردست. مې تاسو الیکشن خبره وکړه ګاونډ کې هم د الیکشن خبره زموږ هم الیکشن شروع د ایم پی کارکردګي هغه موږ هغې بل ها خبرې کېدی شي چې څنګه دا سړی منلی نه شي چې یاره یو دونه لوی تاریخي ګوند دی د هغې رزلټ داسې وي یا تاسو نورې حوالې ورکړئ چې ګینې جماعت اسلامي او پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارټي په خپل ځای د پیسو خبره الزامات پکې ولګېدل خو مخالفین یو بل الزام په ایم پي لګي بیا صرف چې تاسو ورسره به اګري کوئ که نه چې د ایم پي کومه خاصه او کوم شناخت و د مزاحمت نو داسې ښکارېده چې دوی څو کلونه د هغې نه په ډډه وو یا اعراض یې پرې کړی نو آیا دا الزام ټیک دی؟ داسې ده چې د هر چا خپل حق دی چې هغه صحیح ما ته کوم نظر ګوري زه د هغې حق د هغې نه نه خو زه خپله دا خبره کوم چې مونږ چېرته هم چې ضرورت پېښ شوی دی مونږ خپل مزاحمت پرېښی خو کله مزاحمت د پارلیمنټ دننه او کله د میدان مطلب په میدان ډېر خلک د پارلیمنټ دننه او د میدان کې د مزاحمت فرق نشي کولی مونږ خو چې کله خلکو ته زما مزاحمت نه ښکارېده نو په هغې کې ما ته 10م ترمیم راغی بلکل هغې کې ما د صوبې نوم راغی ګوره اسفندیار ولی خان زمونږ ګوره باچا زه به تاسې یو 2 منټه ستاسو وایم زمونږ ملنګ فخرافغان باچا خدای پاک داسې کامیاب کړو چې دا هندوستان چې کوم دی په شریکه د انګریزانو قبضه کړو د دې هندوستان د شریکې ازادۍ لپاره موږ ملا وتړله چې د انګریز نه ازادي ورکړو په ټولو کې زیات کردار چې کوم دی لکه اکثریت دا د باچا خان د ملګرو د خدای خدمتګارو په ټول هندوستان کې ټولو کې لویه پارټي کانګرس وه خو په جیل کې خلک د باچا خان زیات وو 15,000 کسان په هغه وخت کې زموږ جیل کې وو چې دا د کانګرس نو مسلم لیگ خو د سره اړوتلی نورې پارټۍ خو لږې لږې وي تاسو سوچ وکړئ چې په هغه وخت کې د پاکستان په لکه چې د هندوستان په ازادۍ کې زموږ څومره کنټریبیوشن باچا خان خدای پاک په دې کې کامیاب کړو چې موږ د غلامۍ زنځیرونه وشلو دا چې کوم دی مزاحمت څو دا چې کوم دی د عدم تشدد مزاحمت دا د صبر تحمل مزاحمت او دا یو ډېر منظم قوت یو لک رضاکار فوج تر دې وخته پورې په دنیا کې هیچا نه دی پیدا کړی چې بې تنخواه وي بې تنخواه فوج تر دې وخته تاریخ ټول ولټوئ او ټوله دنیا ولټوئ نو بې تنخواه فوج چا سره و چې هغه باچا خان سره یو لک رضاکار باورده سره وردي پکې عهدې وي جرنیل و پکې مطلب دا ټولې دا ټول هر څه ټول دغه پکې وي د هغه جنګ مونږ له خدای پاک مطلب چې مونږ وګټلو د هغې نه پس ته چې کوم دی نو مونږ سره زمونږ دا جنګ چونکې د انګریز خلاف و انګریز داسې بنیادونه پرېښودل چې هغې وی چې دا زمونږ اصلي قوت خلاف و دی له داسې سزا ورکول غواړي چې تر څو پورې مطلب زمونږ وس رسي چې دی ښاده ورځونه کله کله به ولي خان یو خبره کوله په تقریر کې لایټ موډ کې هغه به وایي چې خلک موږ ته وایي چې یاره تاسو خو مونځ هم کوئ او دس هم کوئ ډېر ښه مسلمانان او دا خلک تاسو ته وایي چې تاسو هندوان یا کافران نو ولي خان به دوی چې بچې تاسو ته څه پته په ما داسې مفتي فتوا لګولې ده چې زه مسلمان کېدی نه شم نو به هغې به ورته وایي چې څه وایي انګریز وایي ایمان انګریز خفه او د دې ټولو کې لوی مفتي انګریز هغه په ما فتوا لګولې زه کافر یم زه نه شم مسلمان کېدی نو زه د پاکستان په چوکاټ کې د انګریز په ضد هغه قوت یم چې زه اسټابلیشمنټ او دې په کرتو ووایم په هر شکل کې دا ځان ته یو کیسه ده که وختي بیا په تفصیل سره په دې خبرو خو موږ له خدای پاک ګټه راکړه او باچا خان خدای دې کې کامیاب کړو چې غلامي ختمه شوه د غلامۍ زنځیرونه مشلو د هغې نه پس ته چې کوم دی په پاکستان کې دننه ولي خان صحیح
هغه د باچا خان د سیاست جدید شکل مخې ته راوړ. مطلب چې دنیا بدله شوه، وخت بدل شو. د ولي خان سټډي بیا د دنیا جدید سټډي وه. هغه سره یو خپل علم و، پوهه وه. د هغې په بنیاد هغه چې کوم دی نو د پښتنو د باچا خان د سوچ په رڼا کې چې کوم دی هغه قدمونه کېښودل او هغه ټول زور دې ته راوړو چې د پارلیمنټ دننه به زه د پښتنو خپل حق ګټم. پارلیمنټ کې دومره کامیاب شو چې دې پاکستان کې تر اوسه پورې متفقه عین چرم نو، خو چې د اپوزیشن لیډر ولی خان شو نو پاکستان ته متفقه عین میلاو شو. عین چې څوک ورکوي نو حکومت یې ورکوي، اپوزیشن یې مخالف. ولی خان مخالفت برای مخالفت نه هغه مخالفت برای مطلب چې اصلاح کړی او په داسې طریقه کړی دی چې د اپوزیشن لیډر په حیثیت د اقتدار د لیډر سره بوټو صاحب سره یو ځای شو او په عین کې د صوبایي خودمختارۍ بنیاد کېښودو او هغې کنکرنټ لیست کې نومونه کېښود هر څه او 10 کاله یې ورکې کېښود او عین متفقه ورکړو. دا د ولي خان په سیاست کې په جمهوري بنیاد دا د مزاحمت یو بل شکل چې هغه دلته عین ورکړو، ځکه چې موږ دا خو بې عینه ملک و او هر چا به ماتولو، ماشله به راتله او زیاته نزله به په موږ باندې په قوم پرستو، په مترقي قوتونو، په مزدورانو، کسانانو دا به دغه کېده زیر عتاب دی. بلکل. باچا خان ولي خان چې کوم دی، باچا خان انګریزانو ته لار ونیوه، باچا خان د پاکستان دننه د انګریزانو جټانو ته لار ونیوه او هغه خلک چې کوم دی پسپا کړل او دلته یو عیني شکل ورکړ او حقوق چې کوم دی خلکو ترلاسه کړل. دا د ولي خان د جمهوري مزاحمت د عدم تشدد یو بله ګټه وه او دې دوران کې زموږ خلک چې کوم دی جیلونو کې او ولي خان هغه ټول وخت 15 کاله 15 میاشتې 15 ورځې مسلسل دا ټول زموږ ټول خدای خدمتګار به شمول د ولي خان جیل کې او دا ټول رهام شو او دغه جمهوریت مطلب چې ګټه وه. بیا د هغې نه پس ته اسفندیار خان د باچا خان او د باچا خان د ملګرو ارمانونه چې نیمګړي پاتې وو، ولي خان او د ولي خان هغه نیمګړي ارمانونه چې د ملګرو پاتې وو. اسفندیار خان د 18 ترمیم په شکل کې، د صوبې د نوم په شکل کې، د NFC واټ په شکل کې او په خپل وسایلو خپل اختیار په شکل کې دا مزاحمت مونږ وکړو دننه او دا هم ترلاسه کړو. اوس که دا دومره غټ مزاحمت خلکو ته نه ښکاري وایي تاسو مزاحمت سیاست پرېښی، نو د دې نه غټ مزاحمت څه کیدی شي؟ او زما اوس هم د عدم تشدد د مزاحمت سیاست روان دی. زما مزاحمت او د نورو خلکو مزاحمت کې ډېر فرق دی. خلک وقتي طور مزاحمت وکړي او بیا روغ وي، خلک مزاحمت وکړي او بیا مطلب مزاحمت د دې لپاره کوي چې ما سره څوک کیني او سودا وکړي. زه د قوم لپاره کوم، د قوم د ګټې لپاره کوم، زه مزاحمت کوم شعوري طور کوم، د عقل په بنیاد کوم، د وطن په ګټه کوم او تر دې وخته پورې موږ په دې کې سرخروشي او انشاءالله زموږ دا مزاحمت د عدم تشدد دا به بیا هم رواني او د قوم دا ګټې به موږ ترلاسه کوو. صحیح. ډېر ښکلی. حقیقت دا دی چې دغه کوم مخالفین دغه ټکونه کوي نو دغه مزاحمت دی چې د باچا خان لخوا پیل شوی او نن هم په یوبند کې څنګه چې میا صاحب ورو ډېر ښکلې وضاحت یې وکړو. میا صاحب راځو به یوې بلې برخې طرف ته، خو د هغې نه وړاندې یو دوه پوښتنې کوو داسې مختصر کړو چې تاسو وایئ ډېرې مسلې دي د پښتنو او ماشاءالله د پښتنو غږ هم بلها خلک اوچتوي، ګوندونه دي، تنظیمونه دي، تحریکونه دي، خلک دي. نو دا امکان لري بیا ځکه چې عوامي نشرګون ډېر لوی پلیټفارم دی د ټولو سیاسي قانوني تحریکونه دي او د دې داسې مور غوندې ده، داسې یو امکان یا ضرورت نه دی چې دا ټول رایوځای شي. بلکل. ولې داسې ده چې ما کله د اسفندیار خان دا ذکر وکړو، دې نه پس ته اوس امیر ولي خان زموږ مرکزي صدر هغه په سینټ کې خبرې اکثریت خلکو خوښ کړی دی. بلکل. میجارټي خلکو مطلب چې خبرې خوښ کړي، خو مخصوص خلک خوښ نه دی چې هغه مطلب تنقید کړي. زه خپل ځاني وایم چې دومره مطلب چې یو جامع هغه خپلې خبرې کړي او هغه خو سوالونه اوچت کړي. بلکل. نو که څوک وایي چې هغه مطلب دا لکه دا خبرې کړي دي نو د سوال جواب دې ورکړي. لکه مثال هغه یو خبره کوي چې د ملک سربراه لکه بانی جناح هغه په کومه طریقه زیارت ته لاړو، دی دې ووایي چې ولې لاړ. آیا په زیارت کې چې کوم دی هغه وخت کې مطلب ډېر سہولتونه ډېر دی به موږ ته دا وایي هغه صحت افزا مقام. صحت افزا مقام خو چې کوم دی نو دلته مري خو د هغې نه ډېر خو
دی دومره لرې ځي ته رسولو ولې رسولو د دې سوال جواب پکار دی بیا چې کله هغه واپس راوستو په امبولانس کې نو په کتاب کې دا خبره ذکر شته چې امبولانس کې تیل خلاص شو دا څنګه امبولانس چې د باري دپاره امبولانس کې تیل خلاص شو بیا تر دې چې د سړک په غاړه ولاړو او تر دې پورې په کتابونو کې لیکل کېږي چې مچان پې بڼېده او دا خواکولو ترې نه څوک نو ته سوچ وکړه چې که دا سوال هغه کړی دی نو د دې ملک د باني لپاره چې نور خلک د باني تپوس وکړي نو هغوی ته پې خلک تمغې تړي او چې موږ د باني صاحب تپوس وکړو نو دوی ته تکلیف میلو شو د دې سوال دی مطلب چې هغه جواب دی ورکړي د دې جواب دی ورکړي مطلب چې هغه لکه وایي چې په ده باندې پی ایچ ډي نه کړي او دا سرکاري طور بنده ده نو که سرکاري بنده ني او دې وایي چې بنده نه ده که بنده ده نو ولې بنده ده مطلب دا خو سوال دی د دې جواب پکار دی هغه خو تاریخي حقایق بیان کړي دي زما دلته د دې صوبې اکثریت حکومت ولې ختم کو مال جواب پکار دی مطلب چې دا اوس دا سوالونه خو به راوچتېږي ځکه چې اوس خو هغه وخت لاړ چې ګینې هره خبره به څوک پټه ساتي هغه به پټه پاتې پټې خبرې پاتې کېږي نه زما ځوان زما بچې زما نه تپوس کوي چې بهی دا تاریخ کې خو ستاسو نوم هم نشته تاریخ کې خو تاسو غداران یې په تاریخ کې خو تاسو نو زما ډیوټي جوړېږي نو ایمل ولی خان خو چې کوم دی هغه خو خپله ډیوټي وکړه چې هغه دغلته بنیادونه کېښوده چې دلته تاریخ دی دروغ دی دلته چې دا څه ویلې کېږي دا دروغ دی رښتیا دا دی اوس کله هغه په رښتیا چاته اعتراض وي جواب دې ورکړي او که ني نو ولې وایي چې ډېرې ټیک ویلي د آینده دپاره به خپله اصلاح کړو نو دا هم ډېره ښه خبره ده چې د پاکستان د ټول نه په لوی فورم باندې هغه چې کوم دی د پښتنو او د دې ملک د رښتوني تاریخ وکالت وکړو او مقدمه یې کېښوده مقدمه یې کېښوده اوس به مقدمه جنګ به کوو چې مقدمه څوک ګټي زموږ یقین دی چې دا مقدمه به موږ ګټو مخالف به ډېري صحیح ټیک بیا صاحب موږ دغه سوال تا بل کړی و خو دې ځکه چې هغه او یو چې لکه دا پښتانه آیا لکه ایم پي دا ذهن لري سینم لري ضرورت هم دی ځکه زموږ لوی علمیه د جیب بدلني ده لارې بندي تجارت پښتانه بچي خوارېږي تاسو هر وخت دا ژړاګانې جاړئ نو یو ځای کېدی نه شي دا اوازونه ما خو تاسو ته په سر کې وي چې په کم سے کم پروګرامونو باندې لکه په مینیمم پروګرام باندې اوورال ټول پاکستان کې یو کېدل پکار څه خبرې داسې چې د پښتنو سره تعلق لري زموږ منطقې سره پکار دی چې زموږ د پښتنو د منطقي قوتونه خپلو کې یو بل سره کېږي سیاسي اختلاف په خپل ځای ده خو به وي ګوره کله به زه ګټم کله به بل ګټي کله به یو مطلب بیلي کله به بل بیلي دا زموږ د سیاست یو حصه ده یو اړخ دی خو اجتماعي طور خو زموږ فیصله دا ده چې دې وطن ته به ګټه راوړو دلته به امن راوړو دلته به مطلب تجارت راوړو دلته به مطلب تعلیمي ادارې چې کوم دی فعال کوو نو زموږ خو کم سے کم دا پروګرام خو زموږ مشترکه دی که نو پکار دی چې په مینیمم پروګرام باندې موږ خپلو کې سره یو شو او که نن ني سبا ني بله ورځ اخر به موږ یو کېږو که نه یو کېږو نو مطلب چې د ولي خان خبره بیا ورکېږو نو د ځان به خدای دې نه کړي چې پښتانه ورک شي دا ډېرو خلکو کوشش کړی ورک شو خو پښتانه ورک نه شو موږ به چې کوم دی دې طرف ته ځو ستاسو خبره بالکل ټیک ته په ګل بدله چې موږ به د دې خبرې لپاره کوشش کوو چې موږ کم سے کم پروګرام باندې خپلو سره اتفاق او اتحاد وکړو انشاءالله د الله دې اجازه اتفاق او اتحاد وشي بیا صاحب موسی خان شهید تاسو لاړه احتجاج مو کو خلکو ډېر په مینه د هغې ماشوم دپاره د هغه شهید دپاره احتجاج وکړ کې صرف ځوانانو باشعوره پښتنو ټولو بس خبرې چې کومې وي معلومې خبرې دي خو صرف ستاسو دا پوښتنه ده چې د داسې پیښو مخنیوي دپاره یا د دغه فکري تضاد یا ابهام چې دی په یونیورسټۍ په سطحه لکه اسمبلی کې ته خبره وشوه څه کول پکار دي داسې چې دغه داسې ده تاسو ته خپله پته ده چې زما یک یو زوی جی جی او هغه مطلب چې دغه ایم ای کړی وه بیا مطلب چې بس تازه مطلب نوکر شوی صحیح او هغه په دې وجه باندې وجلی شو چې ما د مطلب دهشتګردۍ خلاف فرنټ مطلب چې رول ادا کوم فرانکفورت کې زه لګیا وم نو دی ما ته سزا راکړه دا خبره ما ځکه وکړه چې دغه رنګ واقعیت کېږي د دې شاته چې کوم دی نو یو پس منظر زما زوی د چا دشمن نو نه هغه نیغ په نیغه سیاست کوم د میا راشد حسین شهید چا سره هم صداقت نه خو هغه د میا صاحب زوی بس خو هغه زه د باچا خان سپی او د دې نظر وکالت ما کو ما یې سزا راکړې چې وکیلان په ارام کښېني
وکیلان ویریږي د خدای فضل دی موږ نه یریږو د هغې نه مخکې نور هم تېز شو او د پښتو متل دی چې کاڼې مات شي نور هم تېره شي مونږ مطلب چې د هغې نه زیات تېر شو دا زمونږ بچی چې کوم په ملکنډ کې مطلب چې شهید شو د دې پس منظر زه داسې بیانوم لکه زما چې څه فیل کړه څه مو کته یو کورنۍ ډېره شریفه کورنۍ صحیح غریبه کورنۍ ده مزدورکاره ګلکاران پلار یې ګلکار او ډېر په مشکله باندې مطلب زوی دیزي ته رارسوه او سبق ته مطلب چې دیزي ته بیا د دغه هلک چې کوم دی ډېر ذهني طور ډېر مطلب صفا ذهن دی مطلب چې شریفو نیکو مطلب چې لکه مینه ناک هلک و د پښتون سټوډنټ فیډریشن ډیپټي جنرال سیکرټري و چا داسې نه دي ویلي چې دغې چاته ورانې کړې دي چاته زیاتې کړې دي هېڅ ته یو داسې سړی په داسې وخت کې ټارچر کې چې دغلته چې کوم دی نو هغه اوس امتحان دی د امتحان په وخت کې خو اصل سړی صبر کوي چې پرې چې امتحان ورکړي خو به ځي لاړ به شي یا دې وخت کې پرېږده امتحان دوران کې ته د امتحان نه وباسي دا ګوره دې ظلم ته ګوره بیا دویم دا چې ته د اسټل نه وباسي اسټل کې هغه اوسي بیا د اسټل نه بیا خو او هغه تر دې پورې چې هغه وایي چې زه شریف کس یم زه د خبرو کې نه یم استاد زه قدر کوم که تاسو ته تکلیف میلو شوي زه د هغې بخښنه غواړم دا په ریکارډ هغه ویلي دي لیکلي د هغې نه باوجود چې کوم دی نو داسې څوک د کاڼي زړه والا او سنګدل سړی و چې هغه دا خبره اړه منله نه په شپه باندې دی د اسټل نه وخورو چې په شپه د اسټل نه وخورو واقعیت څنګه شوي او څنګه نه دي شوي هغه مطلب چې خو اکسیډنټ شو دی پکې زموږ نه لاړ اوس دلته یو خبره ده چې د کور چې کوم د دې مور پلار دی ډېر ښه خلک دی هغوی وایي چې دې کې د اکسیډنټ واره ګناه نشته دا یو دا به کول د هغوی هغوی وایي چې دا چونکې یو حادثه ده او زمونږ زوی بس مقرره وه هغه لاړ هغوی هغه مطلب چې هغه موټر والا وبخښه معاف هغه چې معاف کړو نو دلته هغوی یو خبره وکړه کور والا چې د یونیورسټۍ ماحول ټیک کول غواړي دا خبره اوس په دې موقع باندې چې ته مطلب چې د موسی غوندې یو کس چې هغه په نوم باندې څه داغ نشته او هغه مس کنډکټ هغه چېرې کړی نه دی او موسټ اوبیډینټ سټوډنټ صرف په دې ورځ باندې خراب شو دا خلک د په ګروپینګ کې انوالو دي د ملکنډ یونیورسټۍ د استادان لیکچراران دا په ګروپ کې انوالو د دې یو زوړ وایس چانسلر و چې هغه د یو خاص نظر سره تعلق لرلو هغه خوا شوی دی هغه هلته ناست دی هغه ګروپینګ کوي هغه وایي چې دا موجوده کوم اډمنسټریشن دی فلاپ شي موجوده اډمنسټریشن دا کوشش کوي چې دا زوړ اډمنسټریشن دغلته کوم پروت دی د دې نو سټوډنټان دی تقسیم کړي نو سټوډنټان دی خپلو کې جنګوي د خپل مفادات لپاره نو چې کوم سټوډنټ د ده په پیمانه پوره ني نو هغه ورته داسې سزا ورکوي چې هغه مرګ ته لاړ شي نو ما خو هغلته ویلي چې ما خو کم سے کم په دې سټوډنټس ادارو کې د 1 لک نه زیات به ما تکلیفونه کړي زه چې کوم دی د یونټ نه وارې تر مرکزي صدارته پورې ما عهدې کړي ما جنګ نه دی کړی ما خلک مینې ته رابللي دي ما تعلیم ته رابللي دي موږ ټول عمر کوشش کړی چې زموږ سټوډنټان د سبق ووایي موږ نه غواړو چې د پښتنو په خاوره دې حالت داسې جوړ شي چې خلک د سبق ونه وایي او موږ نه غواړو چې سیاسي پارټۍ د په تعلیمي ادارو کې مداخلت وکړي خو داسې استادان خو نشي برداشت کېدی چې هغه مطلب د خپل مطلب شاګرد ته د زوی په نظر نه ګوري دشمن په نظر ګوري او دې په ګروپینګ کې انوالو او دې مطلب بیا داسې استادان پکې شته چې هغه وایي زما ورور چې کوم دی ډېر معتبر دی او زه دا نومونه نه او که ما ته چا څه ووایي نو زه به دا وکړم او زه به دا وکړم بای ته استاد یې ته به خپل سبق کې استاد د پلار په ځای دی ته څه مورچې ته خو نه تللی چې د دښمنانو غوندې خبرې کوي نو زه په دغې د ملکنډ په دې واقعه باندې ما خو هغلته ملګرو ته یو خپله ډیوټي حواله کړې ده خو ما ورته چې کم سے کم دا کم استادان ملوث دي دا خو په هر قیمت د دې ځینه خوا کول غواړي ځکه چې د کوم استاد چې دومره زیاتې کړې دا 3 استادان دي په نوم باندې یو بل سره تړلي چې ما ورته که دا خوا نه شي نو دا خو زما یو زوی خو شهید شو مطلب موسی ورور زما شهید شو
سبا به بل نو دا خلک خوا کېدل دا دومره ګران کار دی دوی خو با کېده د نوکرانو ښکته غواړي چې یو مثال قایم دا مثال قایمېدل غواړي چې په تعلیمي ادارو کې مطلب چې دغه رنګ کیسونه نه کېږي بل زه دې بنیادي خبره یو کوم چې زمونږ د سټوډنټانو مطلب چې یونین بین شي زمونږ سټوډنټان دوی داسې ډیل کوي د ایم اے سټوډنټ داسې ډیل کوي لکه چې دی د کې جي سټوډنټ بالکل او زما د لیکچرر دومره مازغه بره تللی دي چې هغه وایي چې دا سټوډنټ خو به زما سل په سل مني او که دو نه منل نو خیر نشته دا سټوډنټ خو ستا برابر دی تا ایم اے کړی دی او دی په ایم اے کې خو تا پاس کړی دی ته استاد یې او دی بیا سبا پاس دی خو منټلي مطلب میچور دی دی خو ډېر پوه دی د سره خو به ته په دلیل خبره کې د عقل او د فهم خبره کوي نو یونین چې وی د دې عقل په ځای چیک اینډ بیلنس پکار دی دلته یونین شته د سټوډنټانو هغه جمهوري قوت شته نه هغه چې کله استعمال کوي بیا غیر جمهوري طریقې سره کوي هغه هم بګاړ پیدا کوي او استادانو یریږي ځکه نه چې دنه باضابطه تپوس نشته نو د دې دواړو لپاره مته چې یونین بحال کېده پر قیمت لازم او دا یونین چې بحال شي نن هم د ټولو سیاسي پارټو مشرانو ګورئ نو دا د تیر وخت د هغوی د تعلیمي ادارو د سټوډنټانو مطلب لیډران نو دا زموږ بزغلی دی نو که نن ما په تعلیمي ادارو کې دی له مطلب چې یونین بحال کړو او د ده پریکټس کېږي او دی نو دغه رنګ به دی د خپل ډیمانډ جمهوري لارې هم خپلې د سره به لارې وي او دغه رنګ به استاز هم خپله قبله درست ساتي او چې کوم استاز ښه دی شریف دی هغه زما د سر تاج دی خو چې کوم استاز په مطلب په دې کې شامل دی چې هغه مطلب انتقام اخلي هغه شاګردان یری او د داسې غریبې کورنۍ چې هغه په دومره سخته را رسېدلی ما د هغه یو زوی وکتو د ده رور دی د موسی د هغه نوم ودان ورکوټ هلک دی نو هغه پلار یې دومره شریف نو تا خو هغه کورنۍ بالکل ختمه کړه نو تا خو تا میسج ورکړو چې بای که زمونږ منئ خو ډېره خلک نو تعلیمي ادارې هم در باندې بندې دا اختیار دوی د چا ورکړی دی لهذا زه د حکومت وقت هم دا خبره کوم چې تاسو د هغې داسې مثالي سزا ورکړئ چې سبا لپاره دغه حرکت څوک نه کوي او زه شاګردانو ته وایم چې تاسو د استادانو لړنه قدر کوئ دا مطلب دی د پلار او د مور درجه لري خو چې کوم استاد دغه کار نه کوي هغه به پوینټ اوټ کوئ چې دا د معاشري دشمنان دي د دوی مخه نیول غواړي صحیح ډېر ښکلی میاست بالکل د اصلاحاتو ضرورت دی او پکار ده چې په دې اړه ډېر سوچ وشي چې امنیت ولې راغلی دی په دغه ځای کې چېرته چې موږ شعور ترلاسه کړو میاست زړه مو غواړي چې درسره لګیا یو او انشاءالله چې کله کله به حاضرېږو وخت به ستاسو نه قیمتي وخت تروړو اخلو به خو په دې مرکه کې لږ وړاندې ځو زموږ یو بل سیګمنټ دی او ستاسو شخصیت داسې دی چې موږ د ټیم سره مشوره وکړه نو یو 3 سیګمنټونه موږ جوړ کړي دي دا یو خو داسې مختصر اوپن اینډډ سوالونه دي کتونکو دا میاست ته ځو ځکه چې دا سیاستدانان هم انسانان دي دوی هم زړه وي درد دوی هم لري او سترګې هم لري ګوري میاست ستاسو نه خلک تمې ساتي ګیلې هم درنه کوي د میاست څه ګیله وي د ولس نه چې یاره ستاسو څه ګیله وي د دې خلکو نه زه په ایماندارۍ به ووایم صحیح موږ باچا خان ډېر نږدې نه لیدلی باچا خان به چې کله ګیله کوله نو هغه هم داسې کوله چې د دې پښتون کام دپاره به یې کوله ښه د ځان دپاره هغه چېرې ګیله نه ده کړې قامي ګیله او باچا خان ډېر لوی شخصیت و مطلب چې هغه مونږ بابا به چې کله وي چې ما خو ډېره خواري وکړه چې تاسو یو شئ خو تاسو کې اتفاق پیدا نه شو صحیح نو دغه رنګ ارمانونه خو زموږ شته دغه رنګ ګیلې زموږ شته ذاتي ګیله زموږ ځکه نشته چې ته کله سیاست کې او ته یو خاص مقصد دپاره کې په دې کې خو قربانۍ معنی نه لري قرباني خو به ته ورکې پتا به تکلیف راځي پتا به جیل راځي که یو سړی وایي چې دا په ما ولې راغلم نو تا دا لار خپله کړې ده نو ځکه راغلی نو موږ خو د قوم د خدمت لار خپله کړې ده او د قوم د خدمت په لاره کې چې هر څومره ازغنې مطلب لکه لارې راغلي دي مونږ په خندا پیشانۍ سره قبولې کړي دي او داسې ګیله د قوم نه ځکه نه کوم چې زه په خپله د دې قوم حصه نو مطلب زه ګیله کوم
نو اول به د ځان نه کوم چې صحیح آیا زه د دوی په معیار پوره یم او که نه نو زه به خپل کوشش کوم چې زه د قوم په معیار پوره شم صحیح د دوی مطلب کوم مطلب ستونزې دي په هغې کې شریک شم او زما یقین دی چې موږ د قوم شو قوم به زموږ شي بیا صاحب تنقید ډېر تریخ څیز وي خو سیاستدان باندې تنقید کېږي او دی ورسره بلد هم وي خو بیا هم دغه سیاستدان سړی دی انسان دی زنانه ده زړه لري دا یې څه خبره کمنټ چې کله کله تاسو ودردئ چېرې داسې خو نه وپساره څه وي داسې جملې یا خبرې زه یو خبره داسې ده چې هغه زما د زوی چې شهید شو جی جی نو د ده مطلب چې خیلی چا چې شهید کړی و هغه په کراچۍ کې ګرفتار شو قیومي نوم ټیک او هغه د دې دهشتګرد و چې کوم دی نو لکه کمانډر خیلی هغه وخت چې زما زوی شهید کړو نو دی دلته په وزیرستان کې خیلی او دا بیت الله مسعود د دې ګروپ دوی دی سره ډرېوینګ یې کوو خیلی دی راولېږلو او دا واقعیت یې وکړو د دې چې ګرفتار شو د ټوله کیسه کړې ده په مشرق کې چاپ شوې جی جی چې داسې داسې وشو داسې خیلی وخت هم تېر شو هغه هم تېر شو نه هلته ورته چا سزا ورکړه او یو دلته راغله مردان کې دوی ولې ضمانتونه کړو ټیک دلته ملګرو احتجاج وکړو نو ما سره رابطه وشوه چې ته د ده خلاف دعوه وکړه کیس زه ډېر خفه شوم دا چې کوم ځای ته وایې چې دا صحیح ما هغې ته یو دوه خبرې درې وکړې ما ورته چې فوجي چې شهید شي نو تاسو د فوجي پلار دعوه کوئ که نه تاسو کوئ پولیس سپی چې شهید شي تاسو یې دعوه کوئ که نه پلار یې صحیح نو چې نن زه مطلب زه خو هغه وخت کې دلته مطلب چې انفارمیشن منسټر جی جی نو ما خو د مطلب د سټیټ پالیسي چلوله بالکل نو د سټیټ په پالیسۍ کې زما زوی شهید شو نو زه به دعوه کوم زما خو ذاتي دښمني نشته زما خو نه د پلار شته زما خو د ځمکې دښمني نشته ذاتي مې نشته هېڅ قسمه تر اوسه نشته نو چې ته ماته یې دعوه وکړه نو زما دا یو دا چې تاسو څوک نیولی دی دا زما مجرم دی دا خو مایند سیټ دی زما خو زه خو د یو خاص فلسفې نماینده وم د یو خاص سوچ فکر او ما د دهشتګردو سره په مقابله کې ولاړم او هغې خلکو اعلان کړی چې زما زوی شهید تاسو یې نیولي تاسو یې له سزا ورکړې ده نو که ته فرض کړه کم سے کم زما زوی ته مطلب چا شهید دی اون خو یې کوي نو ته چې هغه چې زه په خپله مطلب دعوه وکړم نو دهشتګرد به ما په دې ولي چې زه د هغه ذاتي دښمن شم زه د هېچ چا ذاتي دښمن زه دهشتګردۍ خلاف یم چې هر څوک یې خلاف یم دهشتګردي نه منم زه چې کوم دی د باچا خان سپیم عدم تشدد غواړم مینه غواړم محبت غواړم زه تاسو ډېر زیات خفه کړم چې تاسو ماته دا خبره وکړه چې ته دعوه وکړه زما ذاتي دعوه نشته زما زوی ذاتي شهید نه دی دا د کام شهید او دا تاسو د هغه په شهادت داغ ولګولو او زما په قربانۍ پورې مو خندا وکړه دغه یو خبره داسې وه چې ما ډېر تکلیف محسوسوم چې په دې وخت کې داسې هېڅوک نه و چې مطلب د دې خبرې دا ملګرتیا کړې وه چې دا په تاسو چل څه شوی دی دا تاسو څه کوئ دا زه ټولو خلکو ته ستاسو په وساطت دا خبره کوم ما دوی ته وویل ما ونه ریټن ورکولو دوی بیا ویل ښه ما لیکل کړي وو ما زما یو کتاب چاپ دی ما په هغې کې کیدای شي په هغې کې رام شي سرمایه افتخار چې راوړه سرمایه افتخار ما دوی ته دا مطلب چې دا خبره ورته ما وکړه چې تاسو که دا خبره کوئ نو سبا به د دې وطن دپاره قرباني څوک ورکوي څوک ودرېږي خبره چې څوک قرباني ورکړي نو دې دهشتګرد ته مخامخ کړي چې زوی دې ونه وشي دی یې مولم دا خو صفا خبره ده نو مې داسې مطلب چې زه ستاسو د دې خبرې سره ډېر په تکلیف کې شوم دغه یو خبره داسې وه چې باقي ما جیل خوړلی دی ما مطلب چې لکه هر رنګه خبرې شوي دي او مطلب الیکشنو کې مو زیاتې شوی دی حکومت هم راسره کړی دی هر څه شوي خو زه مطلب چې ما داسې نه دي محسوس کړي په دې لاره کې هر څه چې پېښېږي دا لاره موږ په سوچ سمج خپله کړې ده په عقل او فهم مو خپله کړې ده او د دې لارې ټول تکلیف موږ ته په دې قبول دی چې قوم له به ګټه راوړي بیا صاحب اوس راځو دغه راوند دی زموږ ریپډ فایر موږ به تاسو ته یو ټکی ږدو ستاسو خوښه ده چې هغه ټکی که په یو ټکي کې تاسو ډسکرایب کوئ او که نور تاسو زموږ لپاره اوس یو درسګاه حیثیت لرئ علمي هم او سیاسي هم او کلتوري هم
تاسو چې میاسې موږ ګورو نو موږ ته یو مجسم پښتون په نظر راځي. داسې پښتون چې هغه پاره حواله پښتون دي. نو دغه یو له 70 کې موږ انتخاب کړي دي چې موږ میاسې په دو. تاسو تیار یې؟ بالکل. ولی خان خوريګه خار په مخ کې تل قسم د ګلغټو په مخ چا داسې زړور او دلاور ولي لیدلی نور به زه مراد پوره کېدو پسې لا چاته نن چې مې ژوندی د اشنغر ولیدي. میا صاحب امن د مرغۍ پیل PSF دا زموږ بزغلی دی پښتونخوا دا زموږ یو ډېر لوی ارمان چې خدای پاک پوره کړو. پېښور پېښور خو پېښور دی. میا افتخار حسین دا ستاسو په نظر کې څوک دی څنګه دی؟ دا عجیبه خبره ده. جی زما په خاندان کې حسین نشته. زما د پلار نوم محمد رفیقو. جی زما د مشر ورور محمد نذیرو. جی د بل ورور نوم محمد سریرو. او دغه رنګ ترونه مې چې کوم دی نو میا محمد اسلامو. صحیح. بل تر مې میا محمد صدیقو. ما حسین ځان له پخپله اخر. صحیح. زه په KG کې وم. ټیک. مونږ پاس شو ما ته هغه دغه راړو کچا وه هغه انسپکټر راړو ما ته وی چې لکه دغه ولیکه دا 69 هغه چې ما ولیکلو وایي تاسو ټول پاس شو. ښه دی. مونږ چیرې کې مونږ پاس شو چې راړو ما ته وایي چې رجسټر کې ستا نوم نشته. ښه دی. ولې ته وایي مخکې نه داخل نه ما ورته زما په لیکلو باندې ټول کلاس پاس شوی دی. عجیبه خبره ده. ما ورته بیا خو ټول کلاس فیل کوي. دا هغه یو ریان شو چې دی د KG هلک دا دی دا څنګه که نه پخې خبرې کوي. هغه ما سره هغه نشي کېدی رجسټر کې دی نوم نشته. او زما خدای فارم ماسټر مې خدای خدمتګار احمد استاد. صحیح. خیر ما خو یې ما جوړه کړه چې نه دا خو کېدی نشي زما نوم به لیکئ. ما خپل تره راوستو. ما مطلب چې رشته داران مې راوسته. ای وی چې بیا چې نوم یې رجسټر کې نشته دا سره موږ څوک. نو ما ورته چې داس ما ورته چې زه به راتلم ویل مې تا به لیدم ویل نو مې تا ولې نه لیکلو نوم تا نه یې لیکلی او سزا به زه خورم. یاره تاسو په خدای یقین وکړئ چې هغوی ما سره 10 ورځې پس دا خبره ومنله چې بس ټیک ده موږ ستا نوم لیکو. چې محمد افتخار ولیکو نو مې چې زما خو دا نوم نه دی. ښه دی. وایي ستاسو څه نوم دی؟ نو ما ورته چې لکه مې افتخار حسین. ټیک. وایي دا خو ستا خاندان کې نشته. ښه دی. نو مې خاندان کې مې نشته نو زما نوم خو زما خوښه ده. خوښه ده او یا زه حسین زما خوښ و. هغوی بیا په هغه ساعت ما نه تپوسونه مو کړ نو دا په محرم کې به جنګنامه او نورنامه دا به وه. صحیح. نو دا به زموږ د کور کې د زنانو به وي او خاص کر مور به مې وي. نو زما د حسین سره ډېره مینه وه. ټیک. چې د یزید خلاف جنګېدلی دی او کربلا او داسې نو د حسین سره یو اټیچمنټ. ټیک. نو هغې وجې باندې چې کوم دی زما افتخار حسین لکه هغه اټیچمنټ مې و د دې نورو خبرو نه بیا نه خبر چې افتخار نه به څه جوړېږي او افتخار به څه شي دا د KG خبره زه کوم. صحیح. بیا خو وروستو چې ما د زوی نوم راشد حسین کېښو پلار مې په دغه نوم باندې هغه ما ته وایي شهسوار پې کېده. ښه. خو هغه ورځو کې شهسوار د پنجاب گورنر ښه. نو ما ورته چې دا نوم پې نه ږدم. نو ما ورته چې زه مطلب دا رښتونی راشد ټیک دی. کله چې شهید شو نو بیا ما ته احساس وشو چې زما حسین سره مینه ولې ده. یو خبره زړه باندې مې ټک وخوړ خو دغه افتخار حسین دی. نور خو معنی تاسو خپلې وباسئ چې هر څه پرې وباسئ دغه مې افتخار حسین هم ستاسو مخکې ناست. ډېره مننه میا صاحب. تاسو د پښتنو سرمایه افتخار ویاړ او ستاسو قربانۍ دا به انشاءالله رنګ راوړی دی. دغه چې کوم سلګ ډېر امن دی په دې خاوره ښکاري او دا موږ پښتانه ګرځو خپل حقونه پیژنو د امن خبره کوو. دا زموږ د دې هستو د میا صاحب زموږ د باچا خان د ولي خان د مشرانو دا د دوی هغه خوبونه دي قربانۍ دي. میا صاحب د پښتنو لګیا دی خدمت کوي. دوی پسې جرګه په جرګه ګرځي کوڅه په کوڅه ورپسې ګرځي او انشاءالله العزیز چې راتلونکي 100 کالو پورې به میا صاحب لګیا او دغه خدمت به کوي. ستړی کېږي نه او نه د ستړیا نوم اخلي. میا صاحب ډېره مننه زرکلن شئ راته او تاسو موږ ته ډېر لوی عزت راکړه چې موږ له مو وخت راکړو. خدای مو ښه د باد او خوشحال لره. ډېره مهرباني. تشکر.